باقي یو خبره د ما ذهن کې دا ده د پاسپورټونو تاسو خو دوی له ورکړه که نه د پاسپورټونو نه که دوی فوټوسټیټ وباسي نو ښه به یو او د پاسپورټونو نه تاسو ځان سره یو فوټوسټیټ د ویزې د پاڼې نه او د پاسپورټ د پاڼې نه او د ټیکټ نه یو فوټوسټیټ وباسئ ځان سره کیرئ ولې بعضې وخت کې ضایع شي نو دا به ستاسو چې دغه د سره خامخا وي او باقي د احرام به تاسو باغشتي 2 صادرې پکار دي په 2 صادرو هم کار کېږي خو که احتیاطاً ځان سره سړی 3 صادر یا 4 یوسي ولې که یو قیرن شي پلید شي نو د هغې په ځای به بل کار کوي قینچي ځان سره وړی شي هغه بیګ چې کوم بیګ هغوی له ورکوی قینچي شو یا مثلا نوسې شو یا پترې شو بلیډ شو یا مشین شو دا جامت یا چاکو شو دا تاسو سره پرېږدي په دې پابندي نشته خو چې کوم بیګ ګمغاړې ته پروت وي جست د خیجې هغې کې به نه پرېږدي چې کوم په پټه تاسو هغې له ورکوی هغې کې تاسو دا شی وړی شئ محلول شي پکې موړی لکه مساله شوه ګوړه شوه یا ممپلی شو یا صابون شو دا سیدونه ځان سره موړی صابوندانه وړی شي مسواک وړی شي ټوت برش ځان سره وړلی شي او دارنګې 4 جوړې جامې 3 جوړې هم کافي دي 4 جوړې جامې ځان سره وړلی شي او ځان سره بس دغه سیدونه دي زیاتي سامانونه پنډونه ځان سره مه وړی ګبین خو نه پرېږدي خو یو څه کېدی شي پرېږدي دې سره او که ته نه پرې خو مونږ خو به درنهلته شات خورو که نه ځان سره یو څه ښه خبره ده او که ته پرې نه ښودل چې د یو مسلمان له به یې ورکړې د هغه به شي ښه بله خبره ذهن کې واچوئ دا ضروري ده بعضې خلکو وړله شیطان وسوسې راولي هلکه وي حج به وکړئ عجیبه شي هلکه چې راشي ډوډۍ به یو خیرات به یو خلک به درته رغاړه دي مبارکۍ به درکوي او مړه عجیبه ده نه جوړ شي او چې څوک دویم ځل دی هلکه تا ته خو ګورئ 2 ځله حج شو او خلکو باندې به فخر هم کوي دا شیطان وسوسه راولي چې کله هم بیت الله ته ور مخامخ شي خدای ته به وجاړئ مونږ ورې الله ته محتاج یو زمونږ مال قسم دی که مونږ بچ کي زمونږه بچی مونږ نشو بچ کولی زمونږ قوم مونږ نشي بچ کولی زمونږ جون زمونږ مال زمونږ عزت دا د چا په اختیار کې دی د الله او مونږ ډېر ګناهګار یو هر چا ګناه کړی دی له چې خدای مو وبخي هلته به خدای ته وجاړئ وایي خدایه دا شیطان ما ته راوسوسې اچوي خدای زما د دې وسوسو نه توبه ده زه دې له راغلیم بچي پرېښي دي مال پرېښي دی کلی چې پروردګاره ته رانه راضي شي نو خدایه که زه را طواف عمره کوم دا ستا د رضا دپاره کوم او د دې غلطو نیتونو نه مې خدای توبه ده ما ته به شیطان دا وسوسه اچوي چې خدای زما ته وایي توبه ده وجاړه خدای ته وایي خدای خالص دې دپاره چې ته رانه راضي شي او باقي به مو که خیر انشاءالله په داسې ځایونو زه په حج کې وګرځوم چې هغه به دلته مولیانو ته م انشاءالله نه معلوم انشاءالله داسې د دعا د قبلېدو ځایونه درته وښیم چې هغه به مولیانو ته م انشاءالله نه معلوم خو چې هغه هلته ورسو نو هلته به راته بیا ښیم خدای دې مو رسوي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین څوک څه تپوس کوي نو کې خیر دی د هر مذهب خپل خپل دغه ده زمونږ په مذهب کې د مازدیګر نه پس او د سهار نه پس نفل نشته دغه وخت به تاسو نه کوئ ټیک شو نفل به دغه وخت نه کوئ که یو سړي دغه وخت کې طواف کو د مازدیګر نه پس نو چې د ماښام بانګ ووي د هغې نه پس د هغه 2 رکاته واجب الطواف کوي یا د سهار د مانځه نه پس چا طواف کو نو هغه 2 رکاته د اشراق نه پس کوي یا که مثلا د سهار نه پس چا 2 طوافونه هم برغولو 3 هم کولی شو یا د مازدیګر نه پس بعضې خلک 2 طوافه کوي 3 کوي نو دغه وخت خو نفل نه کېږي نو نفل به بیا چې مکروه وخت ختم شي نو بیا به د هغې هغه نفل وکړي او اسې داسې مه کوئ چې 2 طوافه وکړئ منځ کې پکې نفل نه کوئ که مکروه وخت نه نو چې طواف څنګه وکړئ نو سمدستي ورپسې هغه خپل 2 رکاته کوئ او دا 2 رکاته واجب الطواف دي ښه هغې په نیت کې به واجب الطواف چې 2 رکاته را طواف واجب کوم بس خاص الله لره نو مقام ابراهیم پسې که کوئ ډېره ښه ده سنت طریقه ده خو مقام ابراهیم دا مطلب نه چې داسې نږدې وکړئ لرې هم کولی شئ او که هغه ځای نه نو چې کوم ځای هم په جومات کې خوښوي نو هلته کولی شئ خو مطاف کې مه کوئ بعضې خلک دلته په دې مطاف کې کوي نو خلکو ته لاره تنګه شي